د ننګرهار انتاني ناروغیو روغتون مسؤلین د ساري او موسمي ناروغیو له زیاتوالي خبر ورکوي. د ننګرهار انتاني ناروغیو روغتون امیر وایي د هوا په سړېدو سره په موسمي او ساري ناروغیو کې زیاتوالی راغلی او په دغه ناروغیو اخته ګڼ شمېر ناروغان روغتون ته د درملنې په موخه مراجعه کړې. ننګرهار د انتاني شفاخانې روغتون ته اوس فعلا د شري ناروغۍ او د نمونیا یا سینه بغل ناروغان د دې راتګ ډېر زیات شوی ده، ځکه کله چې هوا سړیږي تقریبا په همدې حالاتو کې د مطلب دغه ناروغۍ زیاتیږي. د دې نه مخکې د 2 میاشتو کې موږ ته د ډینګي ناروغانو مراجعه ډېره زیاته شوې وه، یعنې تقریبا موږ په ټول د 2 میاشتو کې د 1550 ناروغانو د ډینګي څخه د دې معاینات موږ اخیستي وو. په دې کې د 991 کسانو ټیسټ مثبت راغلی و. دا اوس فعلا موږ چې کوم ګورو موږ سره د کورونا پیښې ډېرې زیاتې شوي دي، یعنې موږ سره اوس په دې آی سی یو کې 10 کسان د کورونا مثبت ناروغان دي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر بیا په موسمي ناروغیو د اخته کېدو وقایې او درملنې په اړه داسې وایي. عموما په ژمي کې د سینه بغل یا د زکام او یا د ستوني دردونه منځته راځي چې نوموړي مرضونه د وایرسونو یا بکټریاګانو په واسطه منځته راځي او د انتشار د مخنیوي لپاره یوازینۍ لارې واکسین دي چې هغه ماشومانو ته د مثلا د شري واکسین دي یا نور مرضونه چې د هغې د یخنۍ په موسم کې منځته راځي. که چېرته واکسینونه منظم ډول ترسره شي او هغه کسان چې غټان دي او عمرونه یې زیات دي یا ریسک فکتورونه ولري چې هغې کې د سینې مزمن امراض دي یا هغه کسان چې سګرټ دوامداره څکي سږي خرابوي، هغوی کولی شي هم چې واکسین وکړي، لکه د انفلوئنزا واکسین، د نیموکوکل واکسین. که چېرته دوی واکسین وکړي، ماسک استفاده کړي او ښه تغذیه ورته ورکول شي، نو ممکن دوی د مرض څخه وساتل شي. او یا که چېرته په مرض باندې اخته کېږي د مرض شدت اندازه یې دومره زیاته نه وي چې دوی د بستر شي. روغتیا پال دغه راز له هیوادوالو غواړي چې حفظ الصحې مراعاتولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي، په کورونو کې پشخانې استعمال او ماسکونه وکاروي، تر څو تر یو حده په موسمي او ساري ناروغیو د اخته کېدو او انتقال مخنیوی وشي.